خو په دغه کې دا زموږ پښتانه میندوانو که یو زنانه کونډه سوله گویا دغه دنیا و د زنانې طبیعت وژغ سو. د پښتنو په معاشره کې یو ښځه کونډه کوي نه، که د لر پښتانه دي که د بر پښتانه دي، زموږ د کونډانو سره رویه داسې ده لکه هندوان چې د خپلې کونډانو سره کوي. په هندوانو کې داسې ځینې فرقې شته په دا تایلنډ او انډیا کې چې د کومې زنانې خاوند مړ سي هغه ښه د دوی ورسره ستی کي. ستی دا مطلب چې دا خاوند یې مړ سو نو دغه زنانه هم د ژوند حق نه ورسره لري. داسې ډېرې ویډیو په دا میډیا تاسې کتلی سئ چې هغه خاوند یې مړ وي دغه ښځه د هغې ژوندی په قبر کې ورسره پټه کړي. خو په دغه کې دا زموږ پښتانه میندوانو ته سوي که یو زنانه کونډه سوله گویا دغه دنیا و د زنانې طبیعت وژغ سو. دا زموږ د رواجونو د وجې سه، زموږ د رسمونو د وجې سه، زموږ د بې انصافۍ د وجې سه. 25 کالو به کونډې یا به دا 30 کالو کونډې که یو زوی درلودی دا معاشره دا زنانې او دا ښځې دا و دې ته مجبوره کړي چې دا دې بیا واده نه کړي. د میړه خوندې به ټلیفونونه پرا کوي ورېندارې دا زوی به دې خدای په باد در ووي ته نو بل واده څه کړه. په کور کې زنانې دا خبرې ورته کوي. موږ داسې ډېر لیدلي دي په دا علاقه کې چې خسر ته خبره وکړي چې حاجي صاحب دا همزور خو دې ځوانه ده، ځکه علماو دا ذمواري ده چې خلک وسمې لارې ته راوبولي. د هغو جواب څه مولوي صاحب ما ورته وویل هغه یې نه کړي. ګوره دا د دې نه کول دا ولې نه کوي؟ دا خاوند د سر تاج دی، دا هم درد لري، هم احساس لري، هم ذریات لري. نو چې دا بل چاته وایي دا ښه دی که خپل خاوند ته وایي. خو دا ستاسې زنانو دا زموږ زنانو دا ښځه دې ته مجبوره کړې ده چې دا دې خاوند نه کوي. یو سړی به سپین ږیری د 80 کالو د 80 کالو یې کونډ سي لا د ده دا کوشش وي 10 زامن 10 مړنې ورته ګرځي لا د ده دا کوشش وي چې زه بل واده وکړم. و عزت مې نه دی خوندي. ولې حاجي صاحب 10 زامن خدای په بادر ولید؟ پرون یو عالم راته ویل سپین ږیری و د ولاړم نو زه بل واده کوم. ما د چیز دپاره کوي دا ګوډې خو به راکښېکاش خپله د ګوډو د کښېښولو دپاره د یو بولو د پیشاب د غټو د کشنې بولو د صفا کولو دپاره پیغلانې غواړي ځوانانې غواړي او په کور کې کونه درته ناسته دومره ظلم ورسره کوي. یو وربټي دا اندرنې به ټلیفون پر راوکړي دا به د خپل خاوند سره پر پلنګ ناست دی پر کټ به ناست دی ټلیفون به وله راوکړي ورېندارې دا زوی به خدای په باد در ووي. ولې دا صرف دا معاشره کې د زوی ضرورت شته؟ په حدیث شریف کې راځي چې مسکینه ده مسکینه ده مسکینه ده هغه ښځه چې واده نه لري. هغه ته مسکینه نه ده ویلې چې اولاد نه لري. چې کله په کور کې یو ځوان یي چې دا خطره یي چې ودا ته کښېني اسپین سر یې مور یې ژر راولاړه سي هغه ته دغه ور وکړي کوزده ور وکړي د هغې ډله نه یي چې دا واخله زوی ته کوزده ور وکړي دی نه یې ودې ته کښېني. ته پر خپل ځان برابره کړه که ستا لور دا رقم کونډه سوی وی ستا د لور دپاره څه خوښول ورور تا د خور دپاره څه خوښول نو دا هم د یو چا لور ده دا هم د یو چا خور د دې دپاره هم باید هغه خوښ. او دا زموږ معاشرې دا داسې جوړ کړې ده چې یو زنانه راواده سوله ګویا دا زنانه دی رانیوله که بیا په کور کې خاوند وکړه نه و دی بیا د دا کوره نه باسي. داسې موږ لیدلي دي چې په کور یو زوی و مړ سو ځوانه ښځه پاتې سوله دا پلار یې پښې پر راګرځولي وایي دا زما د زوی یادګار دا د الله څه نه ویرېږي دا د مظلوم د آه څه نه ویرېږي دا د دې شرا څه نه ویرېږي. هسې مې ځان ته فلسفې او کیسې جوړې کړي دي د غیرت مې خپلې تعریفونه کړي دي چې دا غیرت به څه ته وایي؟ هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې الله ورته رجال ویلي دي الله ورته نارینه ویلي دي د جنت زیرې پر دنیا پر سوي. لږ د هغو ژوند مطالعه کړه لږ د هغو سیرت وګوره هغو د کونډانو سره څنګه رویه
حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها کور نسوه د حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی عنه کور والا چې دا تیر سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره واده و هغه د دې د کور نو یعنی نه لیور نه داسې بل نږدې رشته و څو کلونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره تیر کله هغه مفات شو بیا کور نسوه برته حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د دې د اول د ابوبکر صدیق سره مخکې چې کوم خاوند حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه ورور برته د سره واده دا د زنانې حق دی ولې ظالمان ښه غټ غټ تسبیح ښه د مستان اول سب مې نیولي ښه قرباني کړو ښه مبارک خلک لیکن دا دوی ظلم هم بولیم نه دې ته دوی ظلم نه وایي چې دا څومره غټ ظلم او ځینې کسان بیا داسې دي چې په کور کې هغه خاوند څوک نه لري چې ورته کښېني چې بیا هغه ورونه پر زورور شي چې دا زموږ خور ځوانه ده موږ ته په لاس راک نو خط و کاغذ و قلم موږ هم دستخطونه پر کاغذان هم پر وکړو په چمن والا وي په چمن کې به نور کې کوټه والا وي په کوټه کې به نور څکزي وي په څکزو کې به نور کې نورزي وي په نورزو کې به نور کاکړان وي په کاکړانو کې به نور دا اوس انسانیت دی دا مسلماني ده دا زموږ ژوند دی په کوم مخ به موږ الله له ورځو په کوم مخ به موږ د الله رسول له ورځو هغه صحابه کرام چې الله په رجالو په نور ورته ویلي دي په نارینه ورته ویلي دي په غیرتمن ورته ویلي حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ چې د چا ورور جوړ کړي په مدینه منوره کې چې د هجرت وکړي دوه سره ورونه کړي غالبا حضرت سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ هغه څورته زما دوی کور والا دی یو به لکم ته واده وسره زمونږ هغې وایي په چمن کې به یې ګسن کوټ والا په کوټه کې به نور دا دی غیرت بود البته د لوڼو خاوندان ورته ګرځي د خوندو خاوندان ورته ګرځي هغه برداشتوي لیکن د دې مظلوم یو زنان چې کونډه سوله مصیبت پر علي تکلیف پر علي زخمي سوله خوږ سوله دا دې دا ژوندي بیا دغه سره دا ظلم کوي خاص دغه هندوانو دغه صفت په موږ کې شته لکه هندوان چې د ژوند حق نه ورکوي دغسې موږ هم د ژوند حق ځینې اخیست څنګه چې زړه درد نه کوي څنګه په زړه کې رحم نه لري بیا چې په کور کې کښېنوي و هغه یو ته کښېنوي چې خپل د اوله سره یې کور خراب ځکه دا دوی د پالتو کار بولي چې هغه یې ونه ذکر ځوری دی بل هم په لاس وري کار خو دا و چې موږ دا مظلومه دا تکلیف پر علی مصیبت پر علی چې موږ نور د دې سره تعاون کړي الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي دا به نه وایست چې دا یې نه کوي دا ماحول دا معاشرې ورته جوړ کړی دا ښځو ورته جوړ کړی یو زنانه یو نارینه څنګه واده نه دا د دې د سر تاج دی څنګه نه کوي ترغیب ورکړه نصیحت ورته وکړه په پرده کې مولوي صاحب راوله ورته کښېنه و ورونو ته خبره وکړه خو مور ته خبره وکړه چې راځه ستا نه ده خوښه د دا سپین سرې خوښه نه ده خوښه د دا اندرند نه ده خوښه د دا یونه نه ده خوښه دا په کور کې چې ورسره ګرځي دغه ظلم دی چې د پر دې کوي نو باید موږ څه په ځان کې مسلماني راولو ظالم د الله نه خوښ د ظالم د مظلوم چې ظالم وي دنیا او آخرت به ورته تباه کړي الله